بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو ملګرو دوستانو چرته چې خاص آباد اوسئ. بس مونږه خو د اختر چټیانی مونږه دلته ډیپټیانی تاسو ته خبرونه نیو تزام درکو. خو دا نن خاص خبر د افغانستان متعلق چې کوم ریپورت شوی دی چې په یو کال کې افغانستان کې یو سل شپږ اتیا کسانو ته کوړې او داسې قصاص په تحت باندې شپږ خلک چې کوم دی هغه سریعام سزا ورکړې شوې ده د ریپورټ متعلق. او بل یو د ټیک ټاک ټیک ټاکر چې کوم خاص کر پښتانه چې پکې ګورو تم زیات افسوس راځي. خدای یو سټوري سره شاملوم چې نن یو ټیک ټاکر واسنه جاوید او عرف لوفره باندې باغ ټیک ټاک کولو بیا په خوخي باندې واده وکړو او بیا غنن خپل خون مړم کا او خپل ځانیم خودکشي وکړو. نو که دې حد ته بیا خبره لاړه شي نو دا یو سبق آموز هغه دا سټوري سره شاملوم. لومبی خو د افغانستان متعلق چې کوم ریپورټ راغلی دی په دغه کې دا ویل شوي دي چې په یو کال کې افغان طالبانو حکومت یو سل شپږ اتیا کسانو ته سریعام کوړې ورکړي دي مختلفو کیسونو کې او په دغه کې زنانه هم شامل دي او شپږ کسان سریعام سزا ورکړي شوي ده. او دغه کې دغه چې کوم افغانستان انا ریپورټ شوی دی دغه شپږو متعلق په دغه کې سزاګانې چې کوم ورکړي شي کابل کې، هرات کې، بلخ کې، کندهار، ننګرهار او خوست، بدخشان، پکتیا او په دغه ځایونو کې دغه په درجنو کسانو ته دا سزاګانې ورکړي شوي دي. د طالبانو عدالت چې کوم دا کې فیصلې کوي د مختلف کیسونو باندې دغه سزاګانو کې تقریبا 100 زنانه شامل دي چې هغو ته کوړې سریعام ورکړي شوي دي او چې کې دغه جنسي داسې نور چې کوم معاملات دي په دا حوالې سره کیسونو کې دا وي. او انساني حقوق چې کوم اکټیویسټ دي یا دغه شانتې انساني حقوقو ادارې دي په دې باندې سخت نیوکې کوي، سخت خفګان اظهار کوي. خو بل طرف ته دغه طالبانو حکومت شرعي عدالت په هغه باندې دا ګامونه اوچتوي او دغه کوم قانوني عمل او کوي هغه وایي چې قرآن او سنت مطابق دا موږ کوو. په دغه سزاګانو باندې یقینا چې انټرنیشنل میډیا کې نور هغه باندې ډېر سنونه اوچتېږي. بل طرف ته یا سیز فایر جاري دی او امکان دی ولې د کابل د افغانستان اختر خو ختم شو او زموږ سبا پورې جاري دي. ګورو به چې غنه پس څه صورتحال راځي. بل خبر دا دی چې یو موږ اکثر دا ټیک ټاک چې کوم ماحول خراب کړی دی خاص کر د خپل لایکس دپاره خپل اوس ډالر هم پکې راځي نو ډالرو دپاره هغه بې شرمۍ ماحول جوړ شوی دی. بیا خاص کر زموږ پښتنې خویندې پکې چې کم راځي او کم نمونه او بیا داسې نیم راځي چې هغه ډېر خندني هغه نه ساتي خو خپل دغه ورته ویلی شي نشه کې ګیر شي. دا ډېر عجیبه نشه ده نو بیا هغې د خندنو پروا هم نه کوي. نو دغه شانتې یوه جینۍ وه سنه جاوید نوم یو او هغه همداسې ورو ورو ټیک ټاک کې بس خلکو ورته لایک مایک چې ورکولو نو بیا نشه کې راغله. بیا چې ډالرو نه هم خبره شوه داسې کې راغله. بیا په داسې دوران کې هغې یو په خوښه باندې واده وشو. واده نه پس محمد صادق نوم یو نو په دغه معامله باندې ورسره ډېر اعتراضات و چې بس ټیک ټاک به اوس نه کوې. پهلا خو شروع کې مینې محبت کې هر څه جایز وي بیا نه پس نه کېږي. خو اخر کار د دې نتیجه چې کومه راغله دا اسلام آباد هومک یوه علاقه ده. نن ماسپښین لمونځ نه پس دغه واقعه مخې ته راغله چې ولې هغه خپله ښځه چې کوم هغه لوفرې په نوم باندې ټیک ټاک کې یادېږي هغه مړه کړه او بیا خپل ځان هم خودکشي وکړه. یعنې دې خبرې ته بیا د انجام ځي دا او لږ شان دنیا کې او په دغه ماحول کې او خپل زندگی ختمه او د دې نه څه جوړ شول. نو دغه ټیک ټاک دا پیله واقعه نه ده داسې ډېرې دي. خو دا هم تاسو ځکه کوټ کا چې دا پښتنه وه او داسې ډېر تاسو ګورئ ټیک ټاک کې چې کوم ماحول دی ما نه زیات په خبرې. خو بهرحال د دې نتایج تاسو ته موږ وایي چې دا تاسو ته ریپورټ کوم. ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ.